السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې تاسو به راته جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب په علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې په خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه یا بیل آیکن راځي تاسو هغه ووهئ. د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي دا تاسو هرومرو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او دا لایف ویډیو چې تاسو وینئ د یوټیوب اړوند لایف ویډیو چې موږ په یوټیوب کې څنګه لایف ویډیو وکړو نو دا تاسو باید هرومرو وګورئ. نو دې کې موږ تاسو ته ډېرې ګټې بیان شوي دي. موږ په یوټیوب کې څنګه لایف ویډیو کولی شو. لایف ویډیو موږ ته څه ګټې لري. لایف ویډیو موږ ته دا ګټې لري چې واچ ټایم هم پکې حسابېږي. یعنې چې موږ لایف روان موږ ته واچ ټایم حسابېږي نو په لایف کې. نو همداسې لاندې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې شته دا هرومرو تر سره وګورئ. نو موضوع به بل خوا ته نه وړو خپل موضوع ته به راشو. ګرانو ملګرو موږ د موبایل چارج موږ یو داسې ښایسته اپلیکیشن تاسو ته پیدا کړی ده د چارج په اړوند. زموږ موبایل که زر چارج وهي نو موږ یو تاسو ته یو ښایسته اپلیکیشن پیدا کړی ده. هغه که تاسو خپل موبایل کې انسټایل کړو او لږ څه سیټینګ هم ورته وکړو خوا دخوا نو زموږ موبایل به داسې شي لکه 0% چې راښکته کېږي یا 2000. یعنې دومره زیات وخت به زموږ په چارج باندې تېرېږي چې زموږ چارج موبایل یعنې ختموي. نو هغه اپلیکیشن به زه نن تاسو ته معرفي کړم. نو موږ سره تاسو هرومرو تر اخره پورې پاتې شه او دا ویډیو سکیپ کوئ مه ځکه چې بیا تاسو پوره معلومات نشئ اخیستی. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ګرانو ملګرو ما چې تاسو ته کوم اپلیکیشن یاد کړی و نو هغه دغه اپلیکیشن ده. لکه څرنګه چې تاسو په تصویر کې هم وینئ دغه اپلیکیشن ده. دا تاسو درته را ډاونلوډ کړئ. ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده. ما خپله هم چک کړی ده. نو دا چې څومره کسانو را ډاونلوډ کړی ده 15 میلیونه کسانو را ډاونلوډ کړی ده او دومره نظریات په دغه اپلیکیشن کې ورکړي دي. نو دغسې نور به هم داسې ډاونلوډ کړی یا به ZPA له خوا نه داسې هغه شوی وي. نو دا یې ډېرو خلکو ډاونلوډ کړی دا اپلیکیشن. ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده. تاسې هم درته را ډاونلوډ کړئ چې د موبایل کې 100% د تغییر راوستی شي په چارج سیستم کې. یعنې چارج به بیا تاسو ځنډه شي. څومره چارج چې فیسبوک هر څه پکې کوئ اول چې کم وي بیا پس ته چې دغه تاسو ډاونلوډ کړو لږ څه سیټینګ هم وکړو بیا تاسو ځنډه شي. نو راځئ چې زه یې اوس تاسو ته لږ څه ننه ځای معرفي کړم نو ورداخل به شو موږ. نو لکه څرنګه چې تاسو وینئ دا یې د داخل ځای ده. ما مخکې سیټینګ کړی دی د دې اوس یې موږ ته نه راښیي. خیر یو څه سیټینګ تاسو نه غواړي همغه ورته وکړئ. ډېر ساده سیټینګونه غواړي دومره سخت سیټینګ هم نه غواړي. بیا کله وار چې تاسو لږ څه پاکوئ نو په دغه ځای باندې تاسو کلیک کوئ نو دا به داسې هغه راځي صف داسې چې شو نو تاسو ته لکه څرنګه چې ښایي دغلته 7 وایروسه لرو موږ 7 وایروسه. نو تاسو باید دغه هم پاک کړئ. نو که دا نه پاکېږي تاسو به اول کوشش پرې وکړئ خو اوس موږ ویډیو بیا غټېږي دا پاکېږي. نو زموږ چارج چې هغه 3 ساعته وشي دلته هر څه معلومات زموږ د بیټري راښیي هر څه معلومات دغه ځای کې چې تاسو لږ څه کوشش پکې وکړئ ډېر معلومات دلته راښیي زموږ د بیټري اړوند معلومات راښیي. نو دا یو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. ما چې ولیدو ډېر مې خوښ شو دا اپلیکیشن. د هر څه نه مخکې په داسې ګوګل څخه یعنې فروشګۍ څخه را ډاونلوډ کولی شئ. نو همغه ځای څخه را ډاونلوډ کړئ. که تاسو د همغه ځای څخه نه شئ ډاونلوډ کولی نو خیر زه به تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې پرېږدم له همغه ځای څخه یې تاسو ډاونلوډ کړئ په ډېر اسانۍ سره. نو دا یو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. بس ما غوښتل چې دې په اړوند تاسو ته ویډیو چمتو کړم ځکه چې دا چارج د موبایل چارج ښه ساتي یعنې ډېر زر نه کموي زموږ موبایل چارج. بیا چې موږ دغه را ډاونلوډ کړو نو
که تاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ او دغه ویډیو به له خپل ملګرو سره شیر کوئ چې تر څو دوی هم ترې خبر شي او دا زموږ یوټیوب چینل کې ښایسته ښایسته ویډیوګان شته هغه ته هرومرو لایکونه او خپل ملګرو سره شیر کړئ که تاسو تر اوسه پورې د ایوب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی هغه هم در سره سبسکرایب کړئ په خوا کې ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووایئ د هغه نه بعد آل ووایئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم تر بیا ښې چارې خدای پامان